تاسو دا غواړئ چې د الله نعمتونه سپک ونه ګڼئ، څه معنی یې ناشکره نشئ. نو په دنیا کې د ځان نه ښکته خلکو ته ګوره، بره خلکو ته مه ګوره، بیا ډېر پسخېږي، بیا بې ځایه منډې وهي، دا ژوند دې تنګېږي. او هغه پښتانه وایي چا هم نه ده شل کړی. نو په دنیا کې د ځان نه ښکته خلکو ته وګوره چې مړه زه خو ډېر ښه یم الحمدلله، ښایسته رزق راته میلاوېږي. دا وګوره خلک په فوټپاتونو په دې ژمي کې شپې کوي، کورونه یې نشته دی، پناهګاهونو کې شپې کوي، مسافرخانو کې پراته دي. زما خو لا بیا هم خپل کور شته، بچي مې دي، کور والا مې ده. ستا به د الله شکرګزاره به شي چې لکه ماله خو لا ډېر نعمتونه راکړي دي، زه ډېرو خلکو نه زه ښه یم، زه خو بادشاه یم. او دغه رنګه په دین کې د ځان نه اوچتو خلکو ته ګوره، په دین کې بره خلکو ته ګوره چې خلک کم ځای ته ورسېدل، د الله سره تعلق، د هغې بندګي، د هغې عبادتونه، هغه ګوره څومره په اعلی مرتبه کې دي. او زه څومره وروسته پاتې یم چې کله در کې دا کیفیت پیدا شي په موږ تاسو کې، نو په دې باندې انسان ناشکره به نه جوړېږي، د الله نعمتونه به راته بیا سپک نه ښکاري. هر یو نعمت چې تا سره دی دا به ته ډېر عظیم ښکاري. او چاته به پسخېږي نه، د چا ګاډي ته، د چا بنګلې ته، د چا بینک بیلنس ته، د چا جایداد ته، د سره به دې ته سوچ هم نه ځي. دا خو چې د قمقل سړي کار دی چې 2 ورځې بعد یو شی پاتې کېدو والا دی، موږ ورته پسخېږو چې اوهو دې سړي خو ډېرې مزې وکړي. د دې مثال الله هم ته قرآن کې ذکر کړی که نه، سورة قصص کې قارون. الله رب العالمین فرمایي ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیه. قارون د موسی علیه السلام رشته دار دی، د تر په زامنو کې راځي، خو د مال د نشې د لاسه د موسی علیه السلام ملګرتیا ورکړه او تکبر د لاسه د بادشاه ملګرتیا وکړه. بادشاه څوک؟ فرعون. ځکه دا سرمایه‌داره خلک چې دا مال چې ورسره ډېر شي، دوی بیا رسې د غریبانو سره کینیم نه، دوی وایي نه مړه داسې غټ لیډر سره اوس تعلق جوړول غواړي، داسې غټې پارټۍ کې اوس شمولیت کومه، دا خپلې دغه هم چې کوم دی دا پروګرامونه هم بیا شیر کړي چې زه خو فلانۍ پارټۍ کې یم او په پارټۍ کې فلانۍ دا شو دا شو، دا خپلې عهدې هم شیر کړي، په دې ورته ځان اوچت ښکاري. د قارون تم دا خپل د تره زوی چې کوم موسی علیه السلام یې د تره په زامنو کې راتلو، رشته دار قرآن کې الله فرمایي من قوم موسی، قومي د موسی علیه السلام دی، خو مال ورسره ډېر دی. نو موسی علیه السلام د الله پیغمبر او د هغه ملګري مؤمنان ورته سپک ښکاره شو، نعوذ بالله. او د فرعون بادشاهي ته یې وکتل، د ځان نه اوچت سړي ته یې وکتل، نو دین یې تباه شو، دنیا یې تباه شو. کله چې دی په دنیا کې د ځان نه اوچت کس ته وکته او هغه ته وپسخېدي، به دین یې دله خراب کړو. او فرعون ملګرتیا وکړه، د هغه د ظلمونو تایید یې کوو. او د موسی علیه السلام او د خپل هغه مظلوم قوم چې بني اسرائیل او فرعون ټکول او قتلول او ماشومان یې ورلالول، د هغوی خلاف یې وکړو. نو قمقلو خلکو ارمان وکړو، اوهو ته د دې مال ته وګوره، کاشکې زمونږ هم داسې وی لکه د قارون چې څنګه مال دی. یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون، کاشکې چې موږ له هم داسې څه راکړی شوي وی لکه د قارون له چې ورکړی شوي دي. ای هی الله رب العالمین فرمایي کم چې هوښیار خلک و هغوی د قمقلو تل په ارام کښېني، د ده مال ارمان کوئ، د ده مال ته پسخېږئ، دا خو سبا پاتې کېدونکی دی. الله چې دله کومه برخه درکړې ده او ستا کوم خپل قسمت دی، په دې شکر وکئ. نو چې په سبا له کتل الله رب العالمین سره د محل نه په ځمکه خښ کړی و، نه پرون چې چا ویلي وای کاشکې چې موږ له د ده غوندې مال راکړی شوی، توبې ایستلی وای ښه دی چې یاره د ده په شان ته نه و. دا خو الله تباه او برباد که، سره د مال او سره د خزانو سره د محل یې په دې ځمکه نه ایسته. نو غرض دا دی زما محترم ورونو، د الله رب العالمین بندگی که موږ غواړو او شکرګزاره بندگان جوړېدل غواړو، د دنیا د خلکو د چمک دمک ته چې دی دې ته پسخېدل نه دي په کاره.